محسن داوړ وايي افغانان زموږ په ننګه ودریدل، موږ به هم د پاکستاني پالیسیو پر وړاندې ودریږو. سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر غړي محسن داوړ د ډیره اسماعیل خان نننۍ غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان دی د خیال پلو له ذهنه وباسي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به خپل طالبان ورولېږي. محسن داوړ د پاکستان پوسټ ته په خطاب کې ویلي څو پورې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ژوندی وي لکه ډال به درته مخې ته ودرېږي. محسن داوړ وایي موږ ځکه د افغانستان په ننګه درېږو چې په تاریخ کې په لومړي ځل د منظور پښتون د نیولو وروسته په ټول افغان خاوره تاجکو، ازبکو، هزارو او پښتنو د منظور په ننګه احتجاجونه وکړل. داوړ وویل له دې نه ستر اتفاق، اتحاد او لاریونونه یې د افغانانو له لوري په افغانستان کې نه ولیدلي او لکه دال په ټول افغانستان کې پښتانه د پی ټی ایم ملاتړ ته راوتي وو چې په همدې ترتیب به پی ټی ایم هم د افغان خاورې په ننګه د ریاست پر ضد لکه ډال ودرېږي. داوړ وویل پاکستاني جنرالان له پی ټی ایم ځکه په ویره کې دي چې په لر او بر یې شعوري بیداري راپورته کړې ده. دی وایي د ولس زور د خدای زور دی او په دې زور به منظور پښتون ډېر ژر خوشي کړی شي او د ولس په همدې زور به له پاکستاني ریاست څخه هم حساب کتاب واخلو. محسن داوړ بیا ځلې ریاست اختار ورکړ که چیرې د پی ټی ایم مشر او غړي یې آزاد نشو نو د دې غورځنګ زرګونه خلک به د پښتون قام سره یو ځل بیا د اسلام آباد په لور ولاړ شي او هلته به پراخ لاریونونه او غونډې وکړي. نن پی ټی ایم په ډیره اسماعیل خان کې د منظور پښتون د راخوشي کولو لپاره لویه اعتراضیه غونډه نیولې وه.